اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة كاملة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: إنك لعلى خلق عظيم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د هغه ژوند مبارک دا یو داسې عظیم کار دی چې زما عجز تر توان او تر طاقت وتلی دی. ځکه د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک څخه یو وخت په مجلس کې یو یهودي پوښتنه وکوله: ولیا امیر المؤمنین، ستاسې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات او بیان راته وکړه. د مبارک ورته وویل چې ته د دې ټولې دنیا بیان راته وکړه. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک ورته وویل چې د دې ټولې دنیا بیان چې راته وکړې، بیا به زه تا ته د نبي علیه السلام صفات بیان کړم. یهودي وویل چې د ټولې دنیا او د ټولې نړۍ د ټولو شیانو بیان کول دا زما په طاقت او په وس کې نشته. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک ورته وویل چې ستا د دې قلیلې دنیا او د کمترې او کمینې دنیا بیان په وس کې نشته، چې الله ورته ویلي دي چې دا قلیل متاع الحیات الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع قلیل. الله ورته دا یو لږ سامان ویلی دی، یو لږ بیکاره ژوند یې ورته ویلی دی. ته د دې بیکاره او معمولي دنیا صفت او بیان نسې کولی، او زما څه د هغه عظیم ذات صفت او بیان غواړې چې الله جل جلاله په آیات کې ورته وایي چې انک لعلی خلق عظیم. یا رسول الله، بېشکه چې ته پر ډېرو لویو اخلاقو باندې د هغه عظیم چې الله یې عظیم بولي، الله یې لوی بولي، د هغه اخلاق به زه څنګه بیان کړم؟ نو د نبی علیه الصلاة وسلام صفت او سیرت او بیان او اخلاق او ژوند بیانول یا لیکل دا د انسان تر طاقت تیر دی. خو بیا هم زه غواړم چې کم عاشقان او کم محبوبین او محبین د نبی علیه الصلاة وسلام چې د نبی علیه السلام صفت او ژوند کوي او د هغه د بیانول کوي او د هغه د حالاتو بیانول کوي، نو زه هم غواړم چې زه د دې بیان په ویلو سره الله جل جلاله ما هم په دغه لړۍ کې حساب کړي. نو د نبی علیه الصلاة وسلام مبارک ژوند به په مختصره توګه باندې بیان شي. د نبی علیه السلام سیرت او ژوند اورېدل یا مطالعه کول د هغو څو مهمې فایدې. اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي شخص پیژندل. که څوک د نبی علیه الصلاة وسلام ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر سوي دي دا وپیژني او په دې باندې ځان خبر کړي، نو ورته معلوم به شي چې د نبی علیه الصلاة وسلام شخصیت یو عجیب او نادر شخصیت دی، ډیر بې مثال او بې نمونې شخصیت دی. خو د نبی علیه الصلاة وسلام دا لوړې مرتبې او لوړې درجې او دومرې تفوق او لوړوالی دا د وحی په ذریعه دی چې الله جل جلاله د مبارک تایید او تاکید په وحی سره کړی. نو چې کله موږ ته د نبی علیه الصلاة وسلام عجیب ژوند او د وحی او د حالاتو معلومات وسی، نو بیا به پر هغه طریقه باندې زموږ پر د مبارک باندې ایمان، یعنی د نبی علیه السلام د سیرت معلومات ځان ته حاصلول دا د ایمان د قوت یو ذریعه او سبب دی. د انسان ایمان په قوي کېږي. دویمه فایده د سیرت د پوهېدلو دویمه فایده دا ده چې انسان په خپل ژوند کې یو کامیاب ژوند ولري او په خپل ټولنه کې یو
مثال غوندې یو څوک پیدا کړي چې په هغه پسې اقتدا وکړي. نو د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند یو داسې ژوند دی چې هغه د ټولو انسانانو دپاره یو قانون او تګلاره ده. که څوک په دې پسې اقتدا وکړي نو هغه انسان تر ډېره وسه پورې تر ډېره اندازه پورې په لوړو مرتبو باندې کامیابه کیږي. دغه کامیابي چې د نبي علیه الصلاة وسلام په ژوند کې موږ پیدا کولی سو او تر ډېره حده پورې د دنیا او د آخرت د مشکلاتو څخه ساتل کېدلی سو، دا بېشکه چې د نبي علیه السلام د ژوند څخه ما سوا د بل چا په ژوند کې نسو پیدا کولی. ځکه د ټولو انسانانو دپاره الله جل جلاله نبي علیه السلام رحمت را لېږلی دی او د ټولو انسانانو دپاره یې دی قدوه او نمونه او لارښود بللی دی. لکه د سورة احزاب په 21 نمبر آیات شریف کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. هغه کسان چې ډیر ذکر کوي او پر ورځ د آخرت باندې ایمان لري او پر الله ته امید لري، د هغو دپاره نبي علیه الصلاة وسلام یو ښه نمونه ده چې که اقتدا کوي نو په نبي علیه السلام پسې د اقتدا وکړي. درېیمه فایده د نبي علیه السلام د سیرت دا ده چې د نبي علیه السلام د سیرت په معلوماتو باندې انسان ته د قرآن عظیم شان د قرآن شریف په ډیرو آیاتو باندې دی پوهېدلی سي او دغه سیرت د ده دپاره یو سبب ګرځي د قرآن عظیم شان په ډیرو آیاتو پوه سي. ځکه ډیر داسې واقعات وي چې بیا به په وروسته کې انشاءالله تعالی بیان راسي چې په مهمو او په خاصو واقعو کې آیاتونه نازل سوي چې کومې واقعې د سیرت سړي ته نه وي معلومې د قرآن عظیم شان په ډیرو آیاتو باندې سړی نه پوهېږي. نو د قرآن عظیم شان د پوهېدلو دپاره ضروري ده د سړی بیا هغه د نزول حالت او هغه سبب د نزول معلوموي، هغه واقعه د نزول به ورته معلومیږي، بیا به دی په پوهېږي. دغه په آیاتو په ډیرو آیاتو باندې پوهېدل د قرآن عظیم شان د ترجمې دپاره د سیرت لوستل او د سیرت مطالعه کول او د سیرت اوریدل دا یو ډیر مهم کار بلل سوی. څلورمه فایده د سیرت دا ده چې د سیرت په معلوماتو کې و مسلمان ته د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډېر حصه په ذهن کې را یوځای کولی شي. په دې کې شک نشته چې د اسلام د مبادیو او پر عقایدو او پر احکامو او پر اخلاقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې که سړی ښه پوهېدل غواړي نو د نبي علیه السلام ژوند چې دی هغه د انسان دپاره یو مجسد تصویر غوندې دی او یو نمونه او مثال دی. پنځمه فایده د سیرت دا ده چې د نبي علیه الصلاة وسلام په سیرت پوهېدل د یو اسلامي معلم او یو واعظ یو نصیحت کوونکی او د تعلیم او د تربیې په باره کې یو داسې ژوندی نمونه او لارښود ژوند دی چې هیڅ بل مثل نه لري. ځکه نبي علیه الصلاة وسلام یو ډیر فاضل معلم او صادق نصیحت کوونکی او ډیر مهربانه تربیه کوونکی و. د دعوت په ډیرو مرحلو کې د نبي علیه السلام تعلیم او تربیه په مختلفو طریقو سره و انسانانو ته وړاندې سوي دي چې سړي ته د تعلیم او د تربیې ټول اړخونه ورښیي. پر دې سربیره و یو انسان ته فردي ژوند او شامل ټولنیز ژوند، په ډیرو کې ژوند او په لږ کې ژوند، دا هم د نبي علیه الصلاة وسلام د سیرت څخه سړی ښه اخذه کولی شي او هغه رقم ژوند تېرولی شي. نبي علیه الصلاة وسلام په خپله ټولنه او په خپل وخت کې یو معلم او تربیه کوونکی او واعظ و نصیحت کوونکی و، خو د دې سره سره یې داسې نرمی او شفقت او رحمت پر مسلمانانو او پر انسانانو و چې هغه مثال بیا په نورو انسانانو کې نه پیدا کېږي. شپږمه فایده د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د یو نصیحت کوونکي دپاره
د الله جل جلاله په لار کې په ښه حکمت او په موعظت حسنه سره د وعظ به هغه وخت مؤثر وګرځېږي چې دغه د نبي علیه الصلاة وسلام طریقې په ځان کې عملي وکړي. ځکه نبي علیه الصلاة وسلام ته الله جل جلاله ویلي دي وجادلهم بالتي هي احسن، په ښه طریقه سره د دوی سره مجادله وکوه. نو هغه ښې طریقې چې دي هغه د نبي علیه السلام په ژوند کې سړي ته ورپه ګوته کېږي او د نبي علیه السلام په ژوند کې سړي ته معلومیږي. اومه فایده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند معلومات و یو رئیس او یو حاکم ته هم ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري سره او په څونه حکمت سره خپل کارونه پر مخ بوسي. اتم د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند د یو حق پرسته خاوند دپاره هم لارښوونکی دی چې هغه باید چې د خپلې ښځې سره څنګه ژوند او ګزاره وکړي. نم د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک ژوند د یو باعزته پلار دپاره د مهربانۍ او عاطفې لارښوونکی دی چې دی باید چې په څونه نرمي او په څونه مهرباني سره ژوند وکړي. لسم د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند د هغه چا دپاره لارښوونکی دی چې ډېرې زوجات او ډېرې ښځې لري او اولاد یې ډېر وي، چې باید چې دی په دې خپل ژوند کې د دوی حقوق او واجبات په څونې عدل او په څونې انصاف سره ورسوي. یولسم د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند د یو حربي او جنگي قمندان دپاره او د صادق امیر دپاره لارښوونکی دی چې باید په جنگ کې او په جهاد کې د مسلمانانو د خپلو لښکرو او د خپلو ملګرو سره څنګه ژوند وکړي. دولسم د نبي علیه الصلاة وسلام ژوند د یو جامع مسلمان دپاره چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې ښه عدل ولري، د دې دپاره هم لارښوونکی دی چې دی څونه وخت کې د الله عبادت باید چې وکړي، په څونه وخت کې خپل کارونه ترسره کړي او د ملګرو سره په څونه ښه نرمي او په ښه سلوک سره ژوند تیر کړي. داسې نورې ډېرې فایدې سته، خو دا په مختصره توګه یو څو دانې بیان شوې. که څوک غواړي چې بختور او کامیابه ژوند ولري نو خامخا د نبي علیه الصلاة وسلام په ژوند باید چې ځان خبر کړي او د هغه متابعت وکړي. ځکه د نبي علیه الصلاة وسلام په ژوند باندې خبرېدل بل هیڅ څه نه دي بې له دې چې په انساني اخلاقو سړی خبر سي، چې هغه اخلاق ټول داسې اخلاق دي چې بې نمونې دي، بل مثال یې نسته. یوازې په کامل بشر او په کامل انسانیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله جل جلاله راوستلی دي. که څوک غواړي چې کمال ته ځان ورسوي باید چې د نبي علیه الصلاة وسلام اقتدا وکړي، د ده په ژوند ځان خبر کړي. اوس داسې کېدلی سي د دې مبارک پاک سیرت بیان د نبي علیه السلام د پیدایښت څخه شروع، مګر دا ښه بولمه چې د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک د میلاد تر بیان مخکې د عربو هغه تاریخ بیان سي چې مخکې عرب په کم حالت کې ول او په کم شرک او بتپرستي او په نارواو په ظلماتو او په تاریکیو کې ول، څو موږ ته بیا د نبي علیه الصلاة وسلام د رسالت په واسطه چې کومه رڼا په جزیرة العرب او په عامو ممالکو کې خپره سوه، هغه راته معلومه سي چې د نبي علیه السلام د رسالت او د ده په ژوند باندې څونه رڼا او څونه دین خپور سو په نړۍ کې. خو دا د عربو تاریخ را شروع کول دا هم ډیر سخت کار دی، ځکه د عربو تاریخ ډیر اوږد او ډیر لوی دی. خو دا به ښه وبولو چې د نبي علیه الصلاة وسلام تاریخ د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک د خپل عزتمن نیکه ابراهیم علیه الصلاة وسلام څخه را شروع. الله جل جلاله خپل نبی ابراهیم علیه الصلاة وسلام امر کوي چې خپله ښځه بیبي هاجره رضی الله عنها او د هغې کشنۍ د تیرودلو زوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې پرېږده. په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې اوبه او زراعت کښت دا هیڅ شی نه و،
بلکې د تورو او لویو غرو په منځ کې یو خالي ډبرینه شیله وه. هغه وخت کعبه شریفه هم نه وه جوړه سوې، ځکه کعبه شریفه بیا وروسته ابراهیم علیه السلام او د ده زوی اسماعیل علیه السلام جوړه کړه. نو دغه شیلې چې نوم یې مکه ده یا بکه ده، یو خالي شیله وه چې نه هلته انسانان ول او نه د انسانانو د ژوند شرایط موجود ول. هلته اوبه هم نه وې او زراعت او کښت هم نه و، کلي هم نه ول، کورونه هم نه ول، بلکې غرونه او ډبرې ول. نو د الله جل جلاله په امر سره ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او کوچني زوی سره د فلسطین څخه مکې مکرمې ته راغله. هلته یې د بیت الله الحرام د بیت الله شریفې د مځکې سره خپله ښځه بیبي هاجره رضیالله عنها او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت باندې پرېښول او ابراهیم علیه السلام بیرته فلسطین ته ځین روان شو. بیبي هاجره رضیالله عنها په تعجب کې سوه چې موږ څنګه دلته پرېږدي؟ دلته خو اوبه هم نسته او خوراک هم نسته، انسانان هم نسته او زراعت هم نسته، کلي هم نسته، کورونه هم نسته، او زما سره دغه کوچنی د تي هلک هم دی. نو پسې غږ یې کړ چې موږ چاته پرېږدي؟ ابراهیم علیه السلام هېڅ غږ نه ورته وکړ. بیا یې پوښتنه ځینې وکوله، بیا هم ابراهیم علیه السلام هېڅ غږ نه وکړ. په اخر کې بیبي هاجرې رضیالله عنها ورته وویل الله ته په دې سره امر کړی چې موږ دلته پر دا دشت باندې پرېږدي؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل هو. نو هاجرې رضیالله عنها مبارکې وویل چې الله درته ویلي دي نو الله موږ نه ضایع کوي، ځکه الله پر خپلو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی. ابراهیم علیه السلام ولاړی بیرته فلسطین ته. تاسو ته دا کیسه علماو بار بار ډېره کړې ده او په تفصیل سره درته معلومه ده چې د هاجرې رضیالله عنها سره هغه اوبه چې د دې سره ورسره وې هغه خلاص شوې. ابراهیم علیه السلام چې کومه خوراکه ور پرې ایښې وله هغه خلاص شوې. نو د اوبو د پیدا کولو دپاره ولاړه سوه او بیا هغه د صفا غونډۍ ته وخته. ګوري چې پر دا غونډۍ باندې شاوخوا وګوري که لیرې یو ځای اوبه پیدا سوي، هغه اوبه به ورسي او اوبه به راوړي او د خپل کوچنی او ځان به په اوبه کړي. اسماعیل علیه السلام چې په دې وخت کې کوچنی دی دا یې د زمزم د څا سره پرې ایښی. د صفا غونډۍ ته چې کله وخته هلته شی نه و، بیا راشوه سوه او په ډېره منډه او ځغاسته باندې تر مروه غونډۍ پورې راله. څو اووه وارې په دې مابینځ کې تګ و راتګ وکړي. دغه تګ و راتګ زموږ په دین کې په حج او په عمره کې یو دینی شعار وګرځېدی چې د هغه پاکې مؤمنې ښځې بیبي هاجرې رضیالله عنها سنت دی، او دا سنت به بیا تر قیامته پورې هم باقي وي. بیبي هاجره رضیالله عنها په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې جبرائیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په شو سره د الله جل جلاله په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا ده په وزر ووهله. کله چې دا څا په مځکه په وزر ووهل هلته اوبه راووتې او د زمزم د ښکاره کېدلو شروع او ابتدا هم دغه ده. دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې، خو دغه واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند چې سد معارب ورته ویل کېدی هغه ونړېدی. تاسو ته دا معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي په کومو ځایو کې چې اوبه وي، او دا سد معارب چې په یمن کې و د اوبو ډېر لوی بند و او د دې بند پر شاوخوا ډېر انسانان اوسېدل، او دا انسانان هم ټول عرب ول، ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې یمن دی. بې له هغه عربي کوچانو چې هغه به شاوخوا اوسېدل، نور عرب ټول په یمن کې اوسېدل، نو ځکه د عربو اصلي وطن یمن دی. بیا د هغه ځای څخه د دې بند د نړېدلو په سبب سره چې اوبه هلته ختمې سوې، عربو یوې او بلې خواته کوچ وکړي او لاړل او سره وپاشل سول. کله چې سد معارب ونړېدی، عرب د رزق د پیدا کولو دپاره یو او بل طرف ته ولاړل او هرې قبیلې د ځان د اوسېدلو دپاره یوه منطقه اختیار کړه. د مثال پر ډول ثقیف قبیله طائف ته ولاړل او طائف یې د ځان وطن وګرځوی،
غساسینه قبیله د شام و خواته ولاړه، د مناظره قبیله د عراق شاوخوا ته ورسېدل. دغه رنګه ټول عرب د لوږې او د رزق د پیدا کولو په سبب د خپل اصلي وطن څخه چې یمن و یوې بلې خواته ولاړه. اوس چې جبرائیل علیه السلام ځکه په وزر ووهله او د زمزم اوبه راووتلې، نو بیبي هاجره رضی الله عنها دلته د دغه اوبو سره اوسېده. عادت داسې وي چې چیرې اوبه پیدا سي هلته مرغان هم پیدا کیږي او هلته مرغان راټولیږي. نو د زمزم د اوبو په سبب په دغه منطقه کې مرغان هم په هوا کې ګرځېدل. په دغه وخت کې د عربو یوه قبیله چې د جرهم قبیله نومېده د یمن څخه کوچ راکړی او را روان چې چیرې به اوبه پیدا کړي او هلته به واوسېږي او هلته به واړي. دغه قبیله نږدې و دغه شیلې ته تېرېدله چې دا مکه نومېده. ویل دل چې په هوا کې مرغان دي. نو سره ویل چې دا مرغان د کومې خوا دلته راغلي دي، دلته خو هېڅ وخت اوبه نه دي لیدل سوي. نو یې نفر ولېږل چې ولاړ چې شاوخوا وګوري شاید دلته اوبه پیدا سوي وي. نفر چې ولاړل ویلیدل چې هلته اوبه دي او د اوبو سره 2 کسان هم دي. د قبیلې مشران یې خبر کړل چې هو دلته اوبه پیدا سوي دي. د قبیلې مشران اوبو ته ورغلل. هلته یې د اوبو سره د بیبي هاجرې او اسماعیل علیه السلام سره ولیدل چې فقط یوه ښځه ناسته ده او یو کوچنی هلک دی، نور هیڅوک نسته. څرنګه چې دغه خلک د ډیر همت او مړانې خاوندان ول، نو یې د زمزم څاه د بیبي هاجرې رضی الله عنها څخه په زور نه واخیستله، بلکې اجازه یې ځینې وغوښتله چې که ستا خوښ یي موږ به دلته واوسېږو. اوبه خو ستا دي خو موږ به خالي دلې اوسېږو او د دې په بدل او په عوض کې به موږ ستا سره مرسته کوو، خوراک یو شی به درکوو. بیبي هاجرې رضی الله عنها هم دا خبره ورسره خوښه او د اوسېدلو اجازه یې ورته وکړه. د الله جل جلاله قدرت ته وګوره چې اوبه یې هم ورته پیدا کړي او د نور رزق سبب یې هم ورته پیدا کړي. ځکه چې د دوی د معیشت او د ژوند نور ټول ضروریات د جرهم د قبیلې څخه پوره کېدل او دوی هم ذمه اخیستې. نو اوس دغه عربي قبیله چې د جرهم قبیله نومېده په مکه مکرمه کې سکونت او اوسېدل یې شروع کړل او دغه ځای چې مکه معظمه ده دا یې د ځان دپاره وطن وګرځول او د زمزم د اوبو دپاره یو حوض جوړ کړ. په دغه وخت کې کعبه شریفه نه ده جوړه سوې او اسماعیل علیه السلام خو عرب نه دی او عربي ژبه یې هم نه ده زده، ځکه ابراهیم علیه السلام دوی د فلسطین څخه دلته مکې مکرمې ته راوستل. نو عربي ژبه یې هم د جرهم قبیلې څخه زده کړه. کله چې اسماعیل علیه السلام لوی سو، بیا یې واده هم د جرهم د قبیلې څخه وکړ. نو اسماعیل علیه السلام اولاد چې دي هغه ته عربي مستعرب ویل کیږي، یعنی اصلا عرب نه دي او بیا عرب سول. نو دا رقم نبی علیه السلام مبارک هم د دې اسماعیل علیه السلام د اولاد یې څخه. ابراهیم علیه السلام به کله ناکله څه موده ترمنځ دلته راتلی او د خپل زوی او خپلې ښځې بیبي هاجرې رضی الله عنها خبر بې اخیستی او بیرته به ولاړی. څو چې اسماعیل علیه السلام عمر 14 کلو ته ورسېدی، د الله له طرفه ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر وشو چې ته او ستا زوی اسماعیل علیه السلام کعبه شریفه جوړه کړئ. او دوی هم کعبه شریفه جوړه کړه. خو کله چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته د کعبې شریفې د جوړولو امر کوي، نو ورته ویل چې د آدم علیه السلام پر بنیاد یې جوړه کړه، لکه الله جل جلاله چې په سورة آل عمران 96 آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. یعنی خامخا د الله جل جلاله هغه اول کور چې د خلکو د پاره ایښودل سوی دی، هغه کور دی چې بکه ورته ویل کیږي او په بکه کې واقع دی. په یو روایت کې راغلی دی چې اصلا کعبه شریفه د آدم علیه السلام یا شیس ابن آدم علیه السلام په زمانه کې جوړه سوې ده، بیا د نوح علیه السلام په طوفان کې ونړېده. څرنګه چې کعبه شریفه د الله جل جلاله اولنی کور دی، نو خود د خلکو د عبادت دپاره د الله جل جلاله اول کور بلل کیږي. کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې اساس
او بنیاد او دا وکنئ په مځکه کې هغه د آدم علیه السلام اساس پیدا کړ پر هغه اساس یې د کعبه شریفه راپورته کړ دا د کعبې شریفې د جوړولو ابتدا او شروع خو د جوړولو په وخت کې ابراهیم علیه السلام یو دیوال اخر ته ورسوی اوس غواړي چې دا بل دیوال جوړ کړي دلته یو کونج پاته دی چې د یوه دیوال او د بل دیوال په مابینځ کې دی یو دیوال جوړ دی دا نور اوس جوړوي خو د دغه کونج دپاره یو داسې غټه او مهمه ډبره پکار ده چې دغه دوه دیوالونه او دا ټوله بنا سره محکمه کړي چې د دغه کونج څخه د ټولې بنا اساس او نقشه او رجه اخیستل کیږي او صحیح جوړېدل هم د دې کونج څخه کیږي نو اسماعیل علیه السلام ولېږئ چې ته ولاړ شه شاوخوا وګوره چې د دغه کونج دپاره یو مناسبه ډبره پیدا کړي او راکړه اسماعیل علیه السلام ولاړی په غرو کې ګرځي ډېر وګرځېدی خو د دغه ځای دپاره یې د دې ځای سره مناسبه ډبره نه پیدا بیرته رالی خو دلته چې رالی د پلار سره ولیدل چې د ابراهیم علیه السلام سره هغه رقم ښه ډبره او غټه مهمه او ښایسته ډبره پرته ده چې کوم د دوی په کار او دوی غوښت اسماعیل علیه السلام ورته وویل چې دا ډبره دې د کومه که ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې دا د الله د طرف څخه راغلی محترم اوریدونکو دغه ډبره هغه حجر اسود دی چې د جنت څخه راغلی دی او د جنت د ډبرو څخه یو ډبره ده چې د کعبې شریفه په بنا کې کار سوې ده کعبه شریفه د دغه ډبرې څخه په صحیح بنا سره جوړه سوه ابراهیم علیه السلام به چې څه دیوال جوړ کړي نو به شاته ولاړی او د څلېرې فاصلې څخه به دغه جوړ سوي دیوالو ته وکتل چې آیا دا دیوالونه سم دي که کاږه دي دلته به یې د فکر کولو دپاره ښه وخت تیر کړئ نو دغه ځای ته ابراهیم علیه السلام به دلته د کعبې د دیوالو د برابرېدلو دپاره فکر وایي دې ته مقام ابراهیم ویل کېږي لکه په سورة بقره 155 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى ای مؤمنانو د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه طواف او دعا ځای وګرځوئ دغه ځای د کعبې شریفې د صحیح جوړولو دپاره د ابراهیم علیه السلام د فکر کولو ځای دی څرنګه چې د لیرې څخه د دیوال برابري او کوږوالی معلومیږي نو ځکه دغه مقام ابراهیم د کعبې شریفې څخه څه لیرې واقع دی همدارنګه مقام ابراهیم هغه ډبرې ته هم ویل کیږي کومه چې د کعبې شریفې د جوړولو پر وخت ابراهیم علیه السلام پر هغه ډبره درېدی په دغه ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د پښو نقشې او علامې هم شته او دغه ډبره هم د جنت څخه راوړل سوې ده کله چې کعبه شریفه جوړه سوه دا خو د ډبرو یو خونه ده چې یو انسان جوړ کړ خو خلک دلته د عبادت کولو دپاره ولې او څنګه ورته راسي نو د هغه په باره کې باید چې ووایو چې دلته بیا ابراهیم علیه السلام ته الله جل جلاله امر وکړي چې خلک د بیت الله الحرام او د بیت الله شریفې و حج ته راوبولي لکه په سورة حج 28 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا یعنی په خلکو کې د حج د ادا کولو دپاره غږ وکړه چې تا ته به له هره ځایه څخه پیاده او پر پښو حاجیان راسي ابراهیم علیه السلام وویل ای ربه زه څنګه کولی سم چې یو سړی یم او ټول خلک خبر کړم زما اواز خو تر ټولو خلکو پورې نه رسیږي د الله جل جلاله د طرفه څخه ورته وویل سول چې ای ابراهیمه پر تا ناره کول دي او تر خلکو پورې رسول یې پر ما دي ته خالي غږ وکړه او خلکو ته یې زه رسوم نو ابراهیم علیه السلام د عرفات غره ته ولاړی او لوړ غره ته وختي او نارې یې کړې چې ای خلکو د بیت الله شریف حج پر تاسې لازم دی او دلته به د حج کولو دپاره راځئ نو له دې سبب عرفات د حج په شعایرو کې راغلی او د حج د ارکانو څخه یو مهم رکن وبلل شو ځکه دا د خلکو دپاره د حج د اعلان او خبرتیا ځای دی په یو بل روایت کې ویل کېږي چې ابراهیم علیه السلام د مقام ابراهیم پر ډبره ودرېدی او دغه غږ یې وکړي کله چې ابراهیم علیه السلام په حج کولو سره غږ او اعلان وکړي الله جل جلاله دغه د ده اواز تر مشرق او مغرب ورسو دا د الله جل جلاله له طرفه یو معجزه وه چې ټولو خلکو د ده اواز واورېدی
همدارنګه الله جل جلاله د ټولو انسانانو په زړو کې د کعبې شریفې حب او محبت، تعظیم او تکریم ور واچوي. بیا نو د دنیا له هره ځایه څخه د کعبې شریفې د عزت